التوزیع لیکلی دی چې دا شعاع ده د دې بدن نه شعاع وځي ستا په سترګو لګېږي نو تا ته زه ښکاره شم خو دا شعاع چې په دیوال ولګېږي دیوال یې جذبوي او چې په شیشه ولګېږي نو شیشه انعکاس کوي تا ته راواپس کوي نو ستا په سترګو لګېږي تا ته بیا خپل ځان ښکاري ستا د بدن نه شعاع په شیشه ولګېږي شیشې نه راواپس شي ستا په سترګو ولګېږي نو دا شعاع ده دا په دې کیمره کې دا شعاع ده تصویر نه دی تصویر رنگ نه جوړ شوی فتاوی حقانیه کې هم دا دی چې تصویر څه شي رنگ او دا شعاع د رنگ نه دی نه د بدن شعاع ده د بدن شعاع په دې د کیمرې په دې شیشه ولګېده هلته ورته ماشین لګېدلی دا شعاع یې محفوظه کړه بیا چې کله بټن ته ووهي برق په دې کې راشي نو چې برق پکې راشي چې کله پکې چارج ختم وي بیا هغه شعاع نه ښکاري او چې برق پکې راشي بیا بټن ووهي هغه شعاع بیا په سکرین باندې راشي نو دا شعاع ده تصویر نه دی نو بعضې وایي تصویر دی او راجح دا دی چې دا شعاع ده یا تعبیر په زول وکړه زول دی یا شعاع ده تصویر نه دی برقي شعاع ده که نه تصویر خو د رنګ نه جوړي په دې پوه شو انشاءالله اوس راځو د شناختي کارت تصویر ته د شناختي کارت تصویر اول دا خو نیم تصویر دی د نیم تصویر په باره کې اختلاف شته که نه د چا اختلاف دی پکې امام صاحب ویلو چې د حرمت مدار په سر دی او حنابله او مالکیه څه ویلو چې د حرمت مدار په هر داسې اندام دی چې د هغې پورې ژوند موقوفي نو لکه ګیډه په دې تصویر کې ګیډه نشته دومره چې سړی نیم کې لکه شناختي کارت کې چې نیم دی مړ کېږي که نه